السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل تیمز بار بدل کړئ. دوستانو تاسو لیدلی شئ چې ما په موبایل باندې یو تیمز لګولی وي، بیا هم بل تیمز لګولی وي. نو که تاسو هم غواړئ چې د خپل موبایل تیمزونه بار بدل کړئ او پرې تیمزونه خپل موبایل ته ډالنوډ کړئ، نو دوستانو دغه به تاسو څنګه کوئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غیر کمې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرته زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو دوستانو ته خپل موبایل سیټینګ ته راسئ. دوستانو کله چې تاسو خپل موبایل دا رقم مینیمایز کړئ، کشنه یې کړئ، نو دا رقم وګورئ دوستانو دلته تاسو ته وایل پیپر درکړي، بعد کې به دوستانو تاسو ته تیمز درکړي، بیا به ویډجټ درکړي او دا رقم دوستانو بیا سیټینګ سو. نو دوستانو اوس که چیرته تاسو غواړئ چې وایل پیپر صرف بدل کړئ، هغه تاسو په وایل پیپر کې بدلولی شئ. نو دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې خپل تیمز بدل کړئ، نو دلته به دوستانو تاسو په تیمز باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګورئ دوستانو تاسو په تیمز باندې کلیک وکړئ، دا رقم ګورئ دوستانو دغه تاسو موبایل خپل تیمزونه دي، بیخي زیات تیمزونه پکې دي او هر کم تیمز کې شته. اوس که تاسو غواړئ چې هر تیمز په ودروئ، هغه تیمزونه دلته تاسو په خپل موبایل باندې درولی شئ. نو ګورئ دوستانو که چیرته تاسو ټاپ ته راسئ، په ټاپ کې دلته دی تاسو ته هغه تیمزونه درښیي کوم چې زیات ریټیټ شوي وي، کوم چې زیات خلکو خوښ کړي وي، هغه تیمزونه دلته دی تاسو ته درښیي. نو دوستانو اوس راځم یو تیمز په درومه. هغه دوستانو تاسو هر تیمز په دروئ، صرف په دوستانو تاسو هغه تیمز سلیکټ کړئ. کله چې ګورئ دوستانو هغه تیمز تاسو سلیکټ کړئ، ګورئ دوستانو د ریټینګ څه ده 4.5 ریټینګ ده، یعنی 4.5 د ریټینګ ده. هغه رقم ګورئ دوستانو دغه تیمز دلته تاسو ډالنوډ کړئ. نو کله چې ګورئ دوستانو تاسو په ډالنوډ بټن باندې کلیک وکړئ، دغه تیمز به دلته ډالنوډ شي. کله چې ګورئ دوستانو دغه تیمز تاسو په خپل موبایل کې ډالنوډ کړئ، نو بیا به کمپلیټینګ ډالنوډ شي. کله چې دغه تاسو کمپلیټ ډالنوډ کړئ، دوستانو بیا به تاسو راسئ اپلای بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګورئ دوستانو تاسو په اپلای بټن باندې کلیک وکړئ، اوس به دلته دی تاسو ته د اپلای بټن درکړي، اپلای تیمز په لیکلی وي، نو دغه تیمز بیا تاسو په خپل موبایل باندې لګولی شئ. نو ګورئ دوستانو کله چې دغه کمپلیټینګ ډالنوډ شو، کله چې ګورئ دوستانو دغه کمپلیټ شي، بیا تاسو خپل تیمز ډیر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې بدلولی شئ. دوستانو دغه پری تیمزونه دي، که تاسو غواړئ چې د ورځې 10 تیمز ډالنوډ کړئ، 20 تیمز ډالنوډ کړئ، دغه تاسو پری ډالنوډولی شئ. نو دغه رقم ګورئ دوستانو تاسو په اپلای بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورئ دوستانو تاسو په اپلای بټن باندې کلیک وکړئ، دلته به دغه کم پرسنټیج چې ده دغه به تر 100 پورې ورسیږي او ستاسو په موبایل باندې به دغه تیمز ولګیږي. نو دوستانو ډیر ښایسته او خوندور سیټینګ ده. که غواړئ چې د خپل موبایل تیمزونه بار بدل کړئ، هغه تاسو په دغه طریقه سره ډیر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې بدلولی شئ. ګورئ دوستانو ما اوس خپل موبایل تیمز بدل کړئ، له مخه یو تیمز و، اوس بل تیمز را روان ده. نو دغه رقم تاسو هم کولی شئ چې د خپل موبایل تیمز بار بدل کړئ. هغه که تاسو هر کم د تیمز په دروئ، هغه تیمز دلته تاسو دوستانو په درولی شئ. نو ګورئ دوستانو اوس دغه تیمز په ودرېدی، ډیر ښایسته او خوندور تیمز ده. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوی وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې به ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ، ملاوي خپلو نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.